جلاله خو زمونږ کلي دی والله زما زړه ته ډېر زیات نږدې ده ځکه چې موږ پکې ماشومتوب کړی زمونږ مشران پکې پیدا شوي دي. جلاله یو تاریخي کلی دی او حقیقت خبره ده چې په دې کې اوبه نه وي چې ته کویان بو خو ډېر زیات جوور بو چې ته جوماتونو کې بو او دا ګودرې وي دا خلک به م تللو چې موږ ماشومان وو او چې دی نو دا زنانه به تلې او دا ګودر نه به اوبه راوړې او بیا په کور کې ږدلې منګو کې هغه بیا یخې وي ځکه چې برجونه هم چا کرنو او ډېرې زیاتې خوږې به م وي یې راځي نه چې د نظره نه شم زما 10/2/75 پیدایش دی نو داسې حساب یې نه کوم چې څونه دی. زه یم او یو مې کشر ورور دی دلاور خان او دوه وروڼه مې مشران وو یو زبیر شاه خان نوم و په اکسایز کې ATO پاتې و دویم ورور چې مې و نو باور خان نوم و او هغه چې دی نو په 1994 کې شهید شوی چورې او دا دی چې جي حیا ډېره وه ادب ډېر و والله زه زما به وی که نه چې دا جینکې به راتلې د منګي به په سر وو زه ماشوم ومه نو چې کوم په هغې ټیم کې کوم ځوانان وو دا ځوانان به داسې تښتېدل دوی به منډه واله ما باسې سوچ کو چې یاره دا جینکې را روانې دي ګودر ته چې دا ځوانان ولې دې سیټ ته ځي لار ولې پرېږدي اوس زه وایم جي دی دا یاده وجې پرېښه زما ملکي امان نوم دی او د وابي نېشنل پارټۍ سره مې تعلق دی او اوسېدونکی د جلاله د کلي او ابتدایي تعلیم مې چې دی نو د جلاله د کلي نه حاصل کړی بیا د هغې نه پس تغبې ته تلیم تغبې کې میټرک مې تغبې نه کړی بیا تغبې کالج کې بیا مردان کالج کې او د هغې نه پس چې دی نو سیاسي کورنۍ کې پیدا شوی یم او عملي سیاست ته چې دی نو 94 में ना روتی زما 10/2/75 پیدایش دی نو داسې حساب یې نه کوم چې څونه دی خو دغه مې پیدایش دی 10/2/75 وروڼه مې چې دی نو ماشاءالله یو زه یم او یو مې کشر ورور دی دلاور خان او دوه وروڼه مې مشران وو الله دې وبخي یو زبیر شاه خان نوم و په اکسایز کې ATO پاتې و الله دې ورته جنتونه ورکړي و دویم ورور چې مې و نو باور خان نوم و او هغه چې دی نو په 1994 کې شهید شوی الله دې ورته جنتونه ورکړي و د هغې نه پس بس مشري ما ته حواله شوې دا وه چې کور کې بس نور څوک مشران هم نو او دغه ټیم ته زه په کالج کې وم بچي شکر الحمدلله بس مال د خدای دی شته شکر دی هلکان هم شته و جینکې هم شته یاره زما داسې وه چې دا بیداري راکې ډېره زیاته وه د ماشومتوب د وخت نه که چېرته د مشرانو د چم ګاونډ خلکو به څه کار وي نو چې ما ته به ووي نو ما به منډه کړې یا دوکان ته تللی یا دغه ته او بابا مې د الله وبخي هغه ته هم ډېر زیات ګران وم ځکه چې منډه به مې وایله بل دا دی چې د ماشومتوب نه د هغه مور او پلار هغه دغه انسان کې راچلېږي نو په دې پخیرالو کې م که فرض کړه زه د 150 کالو م نو په دې پخیرالو کې م زه ډېر پیش وم چې څه ته غم خادی له به مور سره لاړم یا مشرانو سره نو پخیرالو دی کې هر چا سره مې ډېره دغه کو خلکو به ما سره ډېره مینه کوله نو د ماشومتوب نه مې دغه و بل دا دی چې ماشومتوب کې خامخا شغل او دغه انساني زما په خپله داسې د کبډي ني دې سره مې ډېر زیات شوق او بیا په دې ګیمونو کې چې دی نو والیبال فوټبال کرکټ خو مې بالکل نه خوښ اوس مې هم نه دی خوښ دا خلک مې اکثر غواړي راغواړي چې ګیس ته دغه ځم وله خو دا دی چې بس والیبال او فوټبال دا مې ډېر زیات او کبډي دا مې شوق هم و پوله باندې کله کله مې کول نه موږ خو بیسیکلي خاني نشته په دغه لږې غوندې ځمکې دي زموږ د جلالوالو او هغه ساک سوکړه پکې کېږي بله دا دی چې د اوسه پورې که فرض کړه زموږ له 100 کوره کلی دی زمیندار دي همسایه دي موږ دا فرق اډو کړی نه دی چې که فرض کړه زمیندار د ماشومتوب نه موږ به یو ځای ګرځېدو که په سایکل و که په موټر سایکل و که په موټر هم د دې زمیندارو بچي به موږ به یو ځای ګرځېدو او ډېر ښه د چم ګاونډ دغه اوچ نیچ نه ما کې و نه زما په والد صاحب کې والد صاحب مې د الله وبخي 3 پیرې چې هغه د جلاله یونو کونسل چیرمین پاتې په هغه ټیم کې او د خلکو سره ډېره مینه وه په جلاله کې زموږ کومه حجره ده
اوس خو پکې ماشاءالله ګیټ میټ لګېدلې ده، خو په دې کې ګیټ هم مخکې بانو د لرګي غوندې ګیټ په خو داسې اکثر به کولو نو د څونه چم ګاونډ چې به دا وو کاغه کې هر قسمه خلک وو د چم ګاونډ اب بابا سره دا وي داسې کلکه ورولي وه چې بابا به ودرېد نو بس بې تپوسه په الیکشن کې پاس د خلکو سره مینه نو هغه مینه وه هغه دغه په زړه کې یو بل دا دی د الله په فضل دار چا ډېر زیات قدر کوم د حد نه سیوا او د زړه نه یې کوم جي کله چې داسې زما په خیال په دې زندګۍ کې به یو سړی ده ونه وایي چېرې ملک امان ما سره په خیر کړي په بوټ تندي کړي په بد تندي کړي چېرې به داسې ونه وایي جي ډېر د زړه د خلاصه چې چاله په خیر وکړم کوشش مې دی د ورکوټوالي نه یو لاس زما مالم چې څوک یو لاس راکوي زما زړه انتهایي خفه کېږي دواړه لاسونه او زیات غېږ چې دی نو کوشش کوم چې غېږ ځکه چې دا غېږ دا سره ډېره مینه اصلیږي مو د بل نه مو په خپل الله ګواه دی چې زه کله په یو روډ روان یم یا هغه روډ خراب دی یا باران دی یا اوبه دي یا کډې دي نو اول مې دا دغې چې یاره خپل ډریور ته ویمه چې بهی که څوک پیاده رواني په ګاډۍ کې په ټانګه کې په سیکلي په موټرسایکل چې ګورې احتیاط وکاسې نه چې تا کډې ته ټیر ورشي او دارې ونشي دا مې جي لومبۍ هغه ته ویلی دویم دا دی چې کوشش کومه چې یاره په لاره که څوک پېژنم او که نه پېژنم خو چې ما ته پته لګي چې دا تلو والا دی نو بیا ورته ودرېږم نو ځان سره اکثر خېجوم به دغه خو زما تاسو په دې علاقه کې معلوم وي خلک به درته وایم چې یاره حقیقت دا دی چې یاره خلکو له څونه عزت ورکوي او زما په زړه کې بس الله چولي زما دا خلک وایي یاره تکبر او نشه او اوچتوالی دا زما په زړه زما په ضمیر دا مني نه جي د بل چا نه منم نو والله که زما دا سر هم د چا په کار ما ته په مینه ووایي چې بهی ستا دا سر مې په کار دی ستا وینه مې په کار ده ورته نه نشم کولی زما خیال چې چورن مې په چند مې نه نو چې کله روژه اختر یو خو د دې چیسې هغه وینا خو نه په کار ده که چې ثواب په نیت کوم خو ډېر اخلاص کوم جي او په کار هم ده ځکه چې روژه خو بیا داسې د عبادت میاشت ده نو دا کوم د روژې په سر چې هر څومره زما وس کېږي زه کوم چم ګاونډ کې ټول له ورکوم بیا په اختر کې ما قشان کار ټایم ټیبل ټیک کوم او د پاتې شوه د دغه خبره د اخلاص نو شکر الحمدلله یاره زما زړه غواړي چې ما سره په جیب کې زه په هغه ورځ ډېر زیات زه خفه یم چې ما سره په جیب کې پیسې ني او ما نه څوک وغواړي یا سوال والا څوک راشي یا غریب راشي او ما سره جیب کې پیسې ني زه انتهایي خفه یم چې ما سره په جیب کې پیسې نه چاته نه کوم جي د خپل وس مطابق کوم خو نه بالکل زما په زړه کې زما په دغه کې نه نشته په خوله کې جلاله خو زمونږ کلي دی والله زما زړه ته ډېر زیات نږدې دی ځکه چې موږ پکې ماشومتوب کړی زمونږ مشران پکې پیدا شوي دي جلاله یو تاریخي کلی دی جي او حقیقت خبره ده چې په دې کې اوبه نه وي د جلاله چې کوم کلی دی اوبه نه وي چې ته کویان مو خو ډېر زیات جوور بو چې د جوماتونو کې به دغه کې به او دا ګودرې وي دا خلک به م تللو چې موږ ماشومان وو او چې دی نو دا زنانه به تلې او دا ګودر نه به اوبه راوړې او بیا په کور کې ږدلې منګو کې هغه بیا یخې وي ځکه چې برجونه هم چا کرنو او ډېرې زیاتې خوږې به م وي او دویمه دا دی چې یاره دا خلک به لاړو هم د دغې ګودرو نه اوبه به یې دغه کړې هلته بیا ګرمې کړې کپړې مپړې به یې مینځلې هلته به بیا په دې بوټو موټو واچولې او دا دی چې جي حیا ډېره وه ادب ډېر و والله زه زما به وی که نه چې دا جینکې به راتلې د منګي به په سر وو داسې 15-16 کسانې به وي زه ماشوم وم نو چې کوم په هغې ټایم کې کوم ځوانان وو دا ځوانان به داسې تښتېدل دوی به منډه واله ما باسې سوچ کو چې یاره دا جینکې را روانې دي ګودر ته چې دا ځوانان ولې دې سایډ ته ځي دا لار ولې پرېږدي اوس زه وایم جي دی دا یاده وجې پرېښوده چېرې دا زمونږ خویندې را روانې دي زمونږ میندې را روانې دي اوس چې هغه شی بیخي بدل دی جي ډېره مینه وه هغه ټایم کې ډېر محبت و بل د جلاله کلي داسې و بابا مې د خدای پاک وبخي چا به ترې ستر پرده نه کوله ټول به د یو بل سره میله و کورونو ته به ورتله د نغري په غاړه به خلک ناست و مونږ به ویږي دا زمونږ ترونه دي دا زمونږ ماماګان دي رشتې به هم نه وې خو د کلي دغه یو مضبوطه رشته به وه زمونږ بابا به خلکو سره په کور کې دننه ناست و فیصلې جرګې به یې کولې مونږ به هم وایي چې یاره دا به زمونږ ترونه دي دا به زمونږ خویندې دا میندې دي
رشته به نه وه خو دغه یو مضبوطه رشته وه چې حیا وجي خلکو کې ډېره زیاته میانو ښکار سره مې شوق شته او دا کم چې د دې مرغو د ښکار دی زه چې په دې فیسبوک هم وینم دغې نه بیا الله تعالی زما په دې زړه کې یو نفرت اچولی دې کې هم د الله یو راځي زه ډېر زیات خفه کېږم زه هم یاره دا ظلم کېږي او دا په دوی د دوی په بچیو او په بجالو کې ناست دي زموږ د ملګري اکثر کارونه له ځي زه چې هم ګورم په فیسبوک زما په زړه کې ډېر غټ طرز دی چې د سپردي موسم خو مې سم ډېر خوښي او دین دا دی چې جمعې مې خوښي ځکه چې جمعې ډېر د پردې او د دغه موسم دی نو ښه دی موږ ټول لکه غریبانان خلک یو د دې علاقې نو جمعې موسم داسې دی چې یاره زه جمعې نو په ځان سړی کمبل او څادر او بلستن او هر څه کېږي اوړه مې غریبانان موږ ټولو ته ډېر سهولتونه او اوړه خو مې بیخي چې بس بیخي مې نه خوښ دي د بجلي هم مسلې او ټول غریبانانو موږ ټولو خلکو ته ډېر غټ تکلیف نو اوړي موسم خو مې بالکل نه دی خوښ بس خوراک کې هم دقه دی چې بس ساک سوک کړکي او بس لږ غوندې په سکون یې وخورم به دقه داسې ډېر شوق مې دی د زیات ملګري د دې غوښو مخو د ډېر زیات شوقیان دي ملګرو ته هم زما پته ده ډېر شوقین یم چې بس څه تیاري بس مې خوښ په هغې ګزاره کوم کپړو کې مې جي بس سپین رنګ خو مې جي بس ډېر زیات خوښ یم زما په خیال چې څونه کپړې زه اچوم نو سپین رنګ او د ژمي کې به دغه تورې کپړې پکې کله کله لږ چینج را چینج کړم نور بس سپینې کپړې مې عموما استعمالوم شاپ یې موږ اکثر په خپله کوم او د کور چې کوم دغه دی د دال سوکړک راغښتلي چیني او سودا مودی دا م اکثر په خپله کوم ډېر کم چې دی نو ماشومان چې ته بوځم خپل چې کوم ماشومان دي نو بوټان او دا سپتې مپلې او شاپینګ ډېر کم نور اکثر په خپله راوړم او ټول پرې راځامي چې راوړم ښه په مینه یې لي لکه داسې څه په بد نیت نه ښه ټول ورته خوشحالي چې زه در راوړي دی نو ښه په مینه باندې دي شوق خو مې شته یو ګاډی ساتم مخامخا خو دا دی چې ضرورت ته ګورم لکه تاسو به م کتلي مخکې به موټر و راسره د مخکې نه بیا ورو چې داسې ناظمې ته ورو نو داسې ګاډی مې لګوندې غټ دا که چې اکثر غم خادی له سړي ځي او په لاره څوک روان یې ځي نو زه غټ ګاډي نو سړی ځان سره وخېږي نو زه هغه سړي هم خوشحاله شي ثواب هم وشي زه یو ځای سړی ملګري ټول یو ځای لاړم شي نو دغه مې داسې شوق مې شته غټ په ګاډو سره مې شته بله پاټۍ خو مې بس ورونه دي خو مې تن وجود دی وینه مې د وینه چې که مشران دي او که کشران دي کمزوري دي هغې کې بالکل فرق نه شو کولی ټول مې به دغه د تن یو حصه دی او د نورو پاټو خبره دا ده نو هغې کې لکه په دا دی چې رباني صاحب په جماعت اسلامي کې هم د زما سره ډېره خوږه ضروري ده که فرض که وزیر هم پاتې دی هر څه خو ما له ډېر عزت راکړی دي زما په زړه کې یا دلته فرض که نورې پاټۍ دي امیر خان دی که اوس په پی ټي آی کې هم دی نو زړه ته مې ډېر نږدې دی ځکه زموږ ډېر زیات عزت او قدر کوي یا جمعیت علما د قاسم صاحب زموږ د علاقې مشر هم دغه دی نو ټولو سره ډېر یا لکه فرض که نور پاټۍ هم شي نو ټولو سره مې ډېر ښه قدر زما هم کوي ماله مې عزت راکوي یو دا ته باډو یو پاټۍ والا نه و چې یاره ملکي امان یا مونږ عزت را نه که قدر او دام درته وایم چې دا کوم الیکشن ما کړی دی نو والله ما ته ښکاري خپلې پاټۍ خو هغه خو دړه د خلاص هغوی منډه کړې ده خو د نورو پاټو چې ما له چوټ را کړې د نورو جي هغه هم چې زما په دې زړه کې د ما ته مخامخ را کړي دي وټونه که سرکاري دي دا ما منل نه چې یاره د نورو پاټو خلک به ملا ما وټونه راکړي دلته رالی دي حجرې ته راوړي دي نو دی په ما جي ډېر غټ احسان کړی دی جي ځان نه شم هېرولو بابا مې د خدای پاک وبخي خو هغه دغه لوکل سیاست کو خلک به م تلل راتلل او که نه چا له خط ورکړی چا له وینا کړې نو زما په زړه کې هم داسې خامخا هغه دغه وسري بیا دا دی چې زه په سکول کې هم نو په سکول کې هم لکه څلور شپږ کسان یو ګروپ و زموږ ملګري موږ به یو ځای په ریسرچ کې مو وتو یو ځای به ډوډۍ لمتو یو ځای به بار په سکول خبره کوم بیا چې کله په کالج کې نو هم څلور شپږ لس ملګري چې به زما نه غیر هېڅ چاته نه تله نو موږ به اکثر یو ځای لاړو نو که ډوډۍ به وه که چای به وه که پروګرام به نو دا مې یو هغه مشري په دې ذهن او په دې دغه کې وه او مشران مې داسې یو کاکا زوی مې په آرمي کې و نو هغه داسې ما ته ویلي چې آرمي نو آرمي طرف ته مې هم وړو خو بیا پکې دشمنۍ داسې رالې نو بیا بهرحال دا سیاست داسې و چې زړه کې مې د مخکې نه و ما مې چې د دې خام خدمت وکړم نو په دغه پکې یو موقع راغله
د ناظمې او ناظمې هم داسې وټونه د خلکو راکړي د الله په فضل چې هغه د ټول وټونه مې راغونډ کړه نو بیا هم هماغسې و دا هم یو تاریخ دی چې په ناظمې کې ناظمي ما ته میلاو شوه نو ما د دې خپلې علاقې د سختو نه د دوی ته چې کوم ضرورتونه دي د هغوی د ټولو نه خدای پاک هم خبر کړم او ومې لیدل چې بهی دلته د لارو مسله ده دوی ته د تعلیم مسله ده روزګار دا ټول راته الله وښولو اوس مسله دا وه چې په هغه ټیم کې د MMA حکومت و زه چې کله ناظم شوم پونډونه زموږ ډېر لږ وو ما په خیال 4 کاله پیریډ و په 4 کاله کې 12 लाख دی کو 10 लाख روپۍ چې ما ته تقریبا میلاو شوي تاسو به ریکارډ هم ګورئ خو بیا هم د هغې باوجود چې دی نو زموږ چې کوم ناظم اعلان صاحب او همت الله مایار صاحب امیر سکر ور دی نو د هغه په دغه باندې ما سره بیا خپل هغه مرسته کوله چې څونه کارونه مارونه مونږ کېدل نو هغه راله مرسته راکړې بل دا و چې رباني صاحب مو نو هغه هم چې دی نو که د وزیر و د MMA وزیر خو دلته به راغی حجرې ته نو بعضې لارې داسې وي چې ما به ورته وایي یاره زما مجبور یم وس مې نه کېږي سره به هغه هم ډېره مرسته کوله هم زما یاد دي او په کار هم د اوس هم زما ارمان ومه که الله تعالی حکومت راوسو خدای پاک مشري راکړه او دا ارمان زما په دې زړه کې دی نو زمونږ د علاقې چې دی نو غټه خبره د روزګار دی جي ځکه چې انتهایي خلک غریبانان دي کمزوري دي بعضې خلک خو سوال هم کولی چې بیان کولی چې یاره زما ضرورت دی بعضې داسې د حیا خلک دی چې ته به وینې چې یاره دته ضرورت دی خو هغه جي د هغه خوله نه وازېږي نو چې دلته روزګار کارخانې رالي روزګار روان شو نو دی سره به ډېر زیات تعلیم راغی جي نو دې سره به ډېر ښه زموږ کار به ډېر د دې علاقې دپاره به ډېر ښه کار وشي خدایي خدمتګار د مخکې نه بابا د خدای پاک وبخي د هغې وخت نه راچلېږي او هغه شان هغه خوی خصلت او هغه خدایي خدمتګاري زموږ په زړه کې دا هغه جذبه هم دی جي د مخکې نه کالج کې په مختلفو وختو هم پاتې وم پښتون سټوډنټ فیډریشن کې خواهش خو مې و صوبایي ته او بیا داسې وه چې خدمت هم کړی و پارټۍ کې خلکو غوښتلو د خلکو مې یو ارمان بیا مشرانو فیصله وکړو ټیکټ زما ورور ناصر خان ته میلاو شو نو بیا هم بس خبره نه وه بس هغه خلک اکثر خفه کېږي دا هم یو غټه یو تاریخ مې دغه هم جوړ کړی دی ځکه چې ما اقدام وکړو نو ټولو خلکو وکتل یاره ملکي امان ته ګوره ټیکټ میلاو نه شو او د دغه د ګوره خیرات هم وکړو خلک یې م راوغوښتلو او ناصر خان یې م راوغوښتو ګوره دا یو دا ګوره ډېره غټه زړه م غواړي د ورکوټې خبرې م نه او ما راوغوښتو دلته ښکلې پریس کانفرنس هم وکړو چې مشرانو بس ښه فیصله کړې ده زما ملګري او زما ورور ناصر خان ته ټیکټ میلاو شوی نو بیا پکې داسې وه چې یاره هغه ما خپل هلې ځلې کولې بس ما مې چې بس هر څه دي ټیک ته دې کې به زموږ خیر وي نو مشرانو بیا فیصله وکړه هغوی مې چې یاره داسې ده چې دم ډېره غټه زړه مو وکړه غټه ایمانداري مو وکړه او شوق هم دی او خلک یې مو خوښوي دا مشرانو ته یو احساس و چې د دې خلکو مینه شته ورسره جذبه شته نو په دغې حوالې سره او زیات بیا د دې ځوانانو هم ډېره غټه جذبه وه کوم چې د یوت والا وي NYU والا PSF والا د دوی هم زما طرف ته ډېره غټه جذبه وه د هغوی مې چې را داسې ده چې راشه د هغه ټیکټ به هم ورکړو هغې کې هم یو طریقه کار و چې درخواست مو وکړو نور بیا پکې ملګرو دغه کوو نو زما ورور او زما سینیر میا طاهر ایډوکیټ هغه هم درخواست کړی مونږ په دې کا 2 درخواستونو نو هغه به زما مشر و هغه هم لاړو هغه ته کېناستو هغه زما بس کشر ما وی کو تاله ټیکټ درکوي زه د ورور هم د سره منډه وم ښه دړه د خلاصه او ما له بیا هغه مشرانو مې چې تاسو خپل منځ کې دغه وکړو میا طاهر ورور دی په ما باندې ډېر غټ احسان دی هغه وایي چې داسې ده چې مړه ستا بس یو ارمان مینه وه نو زه بس دا ټیکټ بس ما ته بس بیا پاتې شو خامخا د هغه په مصله د هغه په مشوره بیا را سره ښه منډه م واله زه خو داسې خوشحاله م لکه سړی چې په خپل ایمان خوشحالي د ټیکټ میلاوېدل زما په شان یو ورکر ته دا زما دپاره یو ډېر د فخر او د اعزاز خبره وه او بل دا دی چې هغه مینه د خلکو چې ما ته ټیکټ هم میلاو شو چې بیا کوم هغه مینه او هغه جذبه را پیدا شو په دې ملګرو کې نو عام او ګټه او تاوان خو د الله په لاس کې بس چېر سوچو خو ډېر زیات خوشحاله دی یم چې یاره 30,000 یا 1,5,000 اوټ اخیستل جي دا هم یو تاریخ دی جي زه رسېدی نه شوم جي اوس که دا ډایري تاسو ته وروستو زه وښیم بعضې پروګرامونو ته زه هم نه رسېدم د خلکو یو مینه وه او زه هم چې بس ستړیتوب نه ښه دړه د خلاصه مې منډه والې ځان مې رسولی دی او ډېر زیات خوشحاله یم داسې نه بس یو سړی کوپیل هم شي نه بالکل
دغه پروا مې نشته، بس عزت میلو شو جیو په دې وټونو دا دونه 30,000 13,000 به دا که زه ما هارم بایللې مې ده، زه په انتهایي خوشحال یم چې دونه غټ وټ مې اخیستی دی جي. ګرانه ده راته جي، ځکه چې هر ځای ته تللو بیا ملګري خامخا رابطه کوي چې بهی ته راشه، خپل کوشش جي کوم. او دا هم درته وایم جي که زه یو ځای ته لیټ هم لاړ شم نو بیا هم هغوی دومره ماله دومره عزت راکړي، دومره مینه راکړي چې زه وایم چې خدای پاکه زه پارټۍ هم راغلی وي نو ښه به وه، خو هغوی هغه زړه کې هغه مینه اجي شته. او لاړ شم لیټ لاړ شم خو خوشحاله یې رانه جي. زما په ژوند کې په اول ځل زه وینم چې را دونه ګراني موږ خلک پکې انتهایي خراب شو جي، غریبانان تباه و برباد شو. او ټول خلک وګوري میډیا تاسو ته زیات خبرېږي، والله چې ته چا د خولې نه اورې نو بس خلک جي ډېر زیات خراب شوي دي انتهایي. والله زه خو انتهایي خفه یم ځکه چې نور حکومتونه د دنیا شوي دي، جدا جدا حکومتونه راغلي، خو داسې خلک ذلیله شوي نه دي. حقیقت خبره حکومت دی که نه، حکومت نه کو یو سړی خفه وي خو جلسې ځکه درنې چې هغوی یو طریقه کاري هغه سرکاري اخلي کار او ټول پکې دغه شي یو لار وګوري که نه چې یاره مونږ دا خلک راوغواړي او تاوانونه خامخا پکې سرکاري خلک پکې ملوث وي. او نور چې دی نو یاره ټول خلک ټول یو ملک امان یې نه وایي، ټول خلک والله او د پی ډي ای چې زما کوم ملګري دي چې هغوی ته هم زه ووایم قسم دی هغوی ځان له وایي چې بیخي تباه و برباد شو، خو څوک انشاءالله جي پی ډي ایم یو ښه فیصله شوې ده چې دا جوړ شوی دی. او لومبی دغه چې ونه په ګوجرانواله کې هم یو تاریخي جلسه وه، دویم چې ده نو بیا په کراچۍ کې وه، د هغې نه ډېره زیاته ښکلې وه. درېیمه چې ده نو بیا په کوټه کې وه، هغه د هغې نه زیاته ښکلې وه، ډېره مضبوطه وه. او اثر خو خامخا جي غورځېږي ځکه چې دا ټول اپوزیشن پارټۍ راغونډې شي، حکومت ته خامخا مشکلات جوړ دي. اوس چې کومه ده د 22 تاریخ ته نو یو دا ده چې یاره د 22 تاریخ ته د ټول دنیا هم سترګې د زموږ د وطن د ملک وطن ټولو عوامو سترګې دي. عوام دا وجه دا ده چې بهی دا د پښتنو صوبه ده، پښتنو زموږ دلته مشران دي، عوامي نیشنل پارټۍ دلته حکومت کړی دی، دا زموږ صوبه ده. نو انشاءالله دا پښتانه دا به د ښه که خیر دا به یو تاریخي جلسه انشاءالله او دا به ډېر غټ اثر غورځوي او انشاءالله دا به ډېره دا به تاسو وینئ چې تاریخي وایي که خیر. نورو پارټو خو هم د خپل وس مطابق تیاری به کړي، خو زموږ عوامي نیشنل پارټي تنظیمونه ډېر مضبوط دي. مشرانو اسفندیار ولی خان صاحب، احمد ولی خان صاحب، امیر حیدر خان هوتي صاحب هغوی حکم کړی و باقاعده زموږ په یونو کونسل او د لومبۍ د تحصیل او د ضلعې په یونو کونسلو کې موږ میټینګونه وکړو، تاسو ګورئ په دې میډیا باندې، نو ډېر ښکلې تیاری هم کړې وه. انشاءالله د ضلع مردان نه به یو تاریخي جلوس که خیر موږ وځو او تاسو به راسره یې، تاسو به وینئ تاریخي به یې که خیر انشاءالله. یاره بس اوس مشران شته، پی ډي ایم مشران شته، خو کېږي به خامخا ځکه چې اوسه پورې څه داسې نشته چې یاره دننه پکې، ځکه چې موږ دونه تیاری کړی دی چې بهی دا خلک اوس به خامخا د جلسې له به ځي، هغوی منټلي هم تیار دی چې دی نو د ګاډو انتظام او دا څه شوي دي جي. اوس په دې ټایم کې که منسوخ کېږي نو زیاتې به جي، ځکه زموږ ورکران بیخي چوکس دي جي، سره د سرو جامو سره تیار دي. نو پکار دا دی چې یاره مشران داسې فیصله ونکړي چې دا دی ملتوي شي. د قم ځوانانو ته خو دا وایم چې یاره یو چې کومه فیصله تاسو په دغه الیکشن کې لومبۍ خو ورته دغه یو درخواست کوم، نو کم از کم زموږ پښتانه مشران دا زموږ تاریخ دی، مرسته وکړي د عوامي نیشنل پارټۍ، ځکه چې لږ غوندې حکومت راغلی و او هم شریک و جي. او دې ځوانانو له چې کوم زموږ بشرانو اسفندیار ولی خان صاحب، امیر حیدر خان هوتي صاحب، احمد ولی خان صاحب کوم تاریخي کارنامې کړي دي جي، تاریخ دی جي. یونیورسټۍ ته زموږ د علاقې ډېر کم خلک بتله چې وس پې کېده، چې وس پې کېده جي. نن زما یو غریب بچی، زما غریب رور، زما غریب خور د یونیورسټۍ په بس کې د دې ځای نه ځي او واپس بیا ګرمې ډوډۍ له بیا ځان نه رسوي، دا د چا دي جي؟ دا عوامي نیشنل پارټۍ کړي دي جي. نو دا وله پکار دي چې دغې حوالې سره بیا کو دا پیره انشاءالله که موقع الله راوسته
نو دا مشرانو ته درخواست هم دی او دا سوال هم دی د دې ځوانانو د روزګار دپاره به مضبوط کارونه کوي جي مضبوط او زم دا غواړم چې را زما دا ځوانان په خپلو پښو ودرېږي دا په خپلو پښو ودرېږي هېڅ چا ته حاجت نشته جي دا پښتانه ځوانان دوی که دونه ټیلنټ دی که لږ غوندې دوی ته یو موقع میلاو شوه تاسو وګورئ چې بیا دا دوی بار څه کوي بیا هغه موقع نشته نو څه وکړي چې دا کوم د 22 تاریخ ته جلسه ده نو انشاءالله چې ښه زړه د خلاصه را سره لاړ شي که خیر د ضلعې نه او هلته پکې شرکت وکړو او بیا هم دا وایم چېرې که الله مقرره وسته الیکشن راغی نو سوال مې دی درخواست مې دی د خپلې حلقې ته م خپلې ضلعې ته م خپلې صوبې ته چېرې زموږ د دې مشرانو د عوامي نشر پارټۍ په نره باندې مرسته وکړي د خدای بندګانو رنګ به ګرځئ خوشحاله به یې د خپلې علاقې خو وایم که حکومت راغی که زه ایم پی ای مینې نه مومه عوامي نیشنل پارټۍ حکومت راغی نو انشاءالله ډایرکټ ډاډه را باندې راځي او ستاسو به کار الله کوي او زه که یو سترګه مې خاندي یو جاړي دړه د خلاصه به د سره منډه وام امیر حیدرخان هوتي صاحب او کوم چې مشران دي ایمل ولی خان صاحب مشرانو سره به انشاءالله تاسو زه کښېنوم او دړه د خلاصه دا مینه خوب ورئ که نه که زه نه مې په حکومت کې تاسو سره به ځم او دا مې سره وعده ده دا ریکارډینګ به انشاءالله ځان سره کې کله حکومت راغی زمونږ وایي به چې ملک امان تا یو وعده کړې وه چې که زه نه مې زه به تاسو سره ځم او دړه د خلاصه الله کارونه کوي خو بغیر د کاره به نه راځو مړه به چې راځو په خوشحالۍ به واپس